ښه ظفر هم عمرې له ځې خدای ستا و خدای ایجار شه Ding ding ding. لالا ته به نه یې خبر راسه نوي درته وکړه تا ورور بیا د چی شروع دي ته وکړه دا سانه وي هاي ظفر هم عمرې له ځې دا دې پوسټ یې کړی ښه خیر دی لاړ داسې ښه دی همره خو ښه شی دی چې ویې کې یا لالا دې که ځې که نه ځې ما دا اراده کړې ده چې ستا واده به دا کال بیا استو تا ورور سږ کال یې لکه بیا به را روان کال ما واده لاړ شو یا اوس به ځاست څه درته وایم تا ورور یا لالا بیا نور د زبرګي فرق څه دی ګرڅه بایکلی څه یایي چې دی لاړ چې ته نه شې لاړ که دی یې کړ ځي عمرې له ما له کوره به دوه ځي عمرې له انشاءالله تا جان ته ښه خبره کوې خو زیان ته دی وکړه سږ کال یې لکه را روان کال به دواړه که خدای کول ما واده لاړ شو یا لالا لاړ څه پیسې جمع کړه که ته نه جمع کړې زه ځم ستاسو پیسې جمع کوم یا نو تا جان دې زه جمع کړم زما د عادي پیسې به سبا یا به سبا که خدای کول لاړ شم پیسې به جمع لاړ شه لالا لاړ شه څونه زر کېږي دا پیسې جمع کړه پر ما زیاته اور بل شو و Ding ding ding. یاره ښه خبره خو یې وکړه زموږ په جایداد کې دا 2 لکه 3 لکه تا خو څه نه معلومېږي په کار خو دی چې هر کال موږ امرې له ځو کعبه وینو دا خو په کار دی ستا یو کور ودان ته خپله وراتر له ترکه زه نه یم خلاص سبا نه خلاص د امرې کاغذان جمع کوم خدای کول ځم امرې له بس ته خپله وراتر له ترکه بیا به انشاءالله کې کوو که ژوند وي صحیح دی مهرباني سید غریب خانه دا سړی پته نه دا سټ سره ګرځول دي هاي سړی او یا د څو حزبي نظمت وګوري دا دون سمایدار دي چې یو مخ د عمرو لږی دا زموږ د کشپړم عمره ده د عمرو لږی مثلا زموږ په غریبي زموږ په حالات زموږ په مسکین خو خبره نه نه پوره پر ما حال اول نه نیولې چې ستا مثال یو ورسته یا د چي ستا یا د لاندې ستا یا د څه یو شی دا مثال تاریخ پر ما نه نیول ما پر کوڅ بیماری ترې سولې کور مې د کور له څنګه دی ما ودی یو ماجر له سره راځو لوړ مرا کو د لوړ حق نه لري نن پنځمه ده په کور کې مو وړاندې او دی اوس بیا داري په ټلیفون لګیا وي بیا ټول عمرې لږی کاغذان جمع یا ربي ښه ظلم دی جایداد نو سړی څه کوي جناب خان سوکر قوت ورته څه دې ساوري ملکه په دغه رنګ ړندو کڼو باندې به خبره اوري چې غوږونه خلاص سترګې خلاص د کور له څنګه د عزیز له لوږې مري عزیزي د خدای نوم دی دوی راسي 14 عمرې کوي په جوله روان دي د چا په بیمارۍ او په نیستۍ نه دي خبر دا خبرتیا به دوی زکاتونه خیراتونه کوي دا یې د نعمت دپاره روان دي سیالۍ کوي بس سیالۍ اجرونه دي سیالۍ عمرې دا څنګه خوب وي بالکل امرې له به نه ځم دغه د امرې روپۍ به د غریبان خولته ورکوم بس دا زما وعده ده له الله سره